رشتې دپاره او یا د کاروبار دپاره خلک استخارې کوي. بیا وایي د ټولو نه اسانه استخاره کومه ده، موږ له خو د هغه نماز کتاب والا نه راځي، نو اسانه استخاره هم درته ښیم. خدای یاد ساتئ، بیا ځینې خلک په دې کې تشویش کوي، ما خوب ونه لیدو، ما خوب ونه لیدو، خوب مې داسې چلو شو، خوب پلانکې وډینګرې. نو استخاره کې ګوره د ټولو نه پهله دا یاد ساتئ، تاسو چې کله هم استخاره کوئ نو اول به خالی الذهن شئ. د هغه څیز په باره کې به تاسو د خپل رایې نه قایموئ، داسې به نه وایئ چې دا څیز زما دپاره بهتر دی یا بهتر نه دی. دا دوه رایګانې به تاسو وباسئ، دا به په الله باندې پرېږدئ. د استخارې مین مقصد هم دا دی چې دغه دوه رایې دا ته په الله باندې پرېږدي. مطلب داسې ووایي چې زما دپاره بهتر دی که نه دی، بهتر دی که نه دی، دا ماته نه ده معلومه، ای پروردګاره دا راته ته وښیې. هغه استخاره کې دعا هم داسې ده. نو یاد ساتئ، یو شرط خو پکې دغه. دویم نمبر، خوب لیدل پکې ضروري نه دی. یاد ساتئ په استخاره کې په استخاره کې د زړه اطمینان ضروري دی. بس چې زړه دې پې مطمئن شو چې یاره بس دا کار زبردسته دی یا دا رشته زما دپاره زبردسته ده، اول دې پې په زړه کې فیصله نه وکړئ، د استخارې نه وروسته دې په زړه کې فیصله پې راغلله، نو پوه شه چې دا رشته زما دپاره بهتره ده یا دا کاروبار زما دپاره بهتره دی یا دا پلانکې کار چې زه غواړم دغه زما دپاره بهتره دی. داسې رایه دې په زړه کې قایم شوله. بل تا ته لارې کولاول شروع شو، مطلب چې تا ته د هغه کومې مسلې دپاره چې تا استخاره کړې ده هغه تا ته لارې کولاوېدل شروع شو، بس هر رکاوټ دې پکې ختمیږي او لارې درته کولاوېږي، نو پوه شه په دې باندې چې زما دپاره دغه څیز بهتر دی چې دا کوم په باره کې ما استخاره کړې ده. او بل د ټولو نه اسانه استخاره دا ده چې انسان ارجنټ استخاره کوي د یو څیز په باره کې. ما مخکې په یو ویډیو کې ویلي وه اللهم خیر لی واختر لی، دوه الفاظ دي، یو 40 پیرې ووایه او په زړه باندې لاس کېږده، سترګې پټې کړه، د زړه فیصلې ته غوږ کېږده چې څه کېږي، په زړه کې څنګه رایه راځي، چې ښه که نه، ښه او که نه، چې څه رایه پکې راځي. اللهم خیر لی واختر لی ووایه، یو 40 پیرې مخکې وروسته د درود شریف ووایه، خیر دی چې نور هم بختور شي او نور هم یعنی فایدې سیوا شي. انشاء الله العزیز الله رب العزت به د خیر فیصله کوي ستا په باره کې، به د خیر رایې اچوي، د خیر فیصله به ستا په زړه کې راشي انشاءالله، هغه پریشانی به دې ختمه شي. جزاکم الله خیره.